د مؤمن مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 85 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 45 آیت څخه اوري فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب په پای کې هغو کسانو چې ډېرې ناوړه دسیسې د هغه مؤمن پر ضد په کار واچولې الله له هغو ټولو نه هغه وساته او د فرعون ملګري په خپله په ډېر بد عذاب کې راګیر شول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب د دوزخ اور دی چې هغه ته سهار او ماښام هغوی وړاندې کول کیږي او کله چې د قیامت ساعت راشي نو امر به وشي چې آل فرعون ډیر سخت عذاب ته ورننه باسي وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار نو لږ هغه وخت یاد کړه چې دوی به په دوزخ کې یو له بل سره جګړه کوونکي وي په دنیا کې چې کوم کسان کمزوري وو هغوی به تکبر کوونکو ته وایي چې موږ ستاسې تابع وو اوس آیا دلته به تاسې د دوزخ د اور له کړاو څخه څه لږ ډېر موږ وژغورئ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد هغه تکبر کوونکي به ځواب ورکړي چې موږ ټول دلته په یو حال کیو او الله د بندگانو په منځ کې فیصله کړې ده وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب بیا به په دوزخ کې دغه لویدلي کسان د دوزخ د چارو موظفینو ته ووایي له خپل پروردګار نه وغواړئ چې زموږ په عذاب کې فقط د یوې ورځې تخفیف راولي قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هغوی به پوښتنه وکړي آیا تاسې ته ستاسې پیغمبران له روښانو نښانو سره نه وو راغلي هغوی به وایي هو د دوزخ د چارو موظفین به ووایي نو تاسې په خپله دعا وکړئ او د کافرانو دعا نه ده مګر په ګمراهۍ کې چې کومه ګټه ورته نشي رسولی إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار باور ولرئ چې موږ د خپلو پیغمبرانو او مؤمنانو مرسته ارومرو د دې دنیا په ژوند کې هم کوو او په هغه ورځ به هم وکړو چې کله شاهدان ولاړ وي کله چې ظالمانو ته د هغو معذرت هیڅ ګټه ونه رسوي او پر هغوی لعنت ولویږي او د هغو په برخه ډیر بد استوګنځی یعنی دوزخ ورسیږي ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب خنو وګوره چې موسی ته موږ لارښوونه وکړه او بني اسرائیل مو د هغه کتاب وارثان وګرځول چې د عقل او پوهې لرونکو لپاره هدایت او نصیحت و فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار نو ای پیغمبره صبر وکړه د الله وعده بر حق ده د خپل ګناه لپاره بخښنه وغواړه او سهار او ماښام د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه إن الذين يجادلون في آيات الله
سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. حقیقت دا دی چې کوم کسان چې له کوم سند او حجت نه پرته چې هغو ته راغلي وي د الله په آیاتونو کې جګړې کوي د هغو زړونه له کبره ډک شوي دي خو هغوی دغې لویۍ ته هیڅ چیرې رسېدی نشي نو د الله پناه وغواړه هغه هر څه ویني او اوري. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د اسمانونو او ځمکې پیدا کول د انسانانو د پیدا کولو په پرتله په باوري ډول ډېر لوی کار دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. او داسې نشي کېدای چې ړوند او بینا یو شانته شي او ایماندار او صالح او بدکار برابر شي خو تاسې بیخي لږ متوجه کېږئ. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. په یقیني ډول د قیامت ساعت راتلونکی دی د هغه په راتلو کې هیڅ شک نشته مګر زیاتره خلک یې نه مني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ستاسې رب وایي ما وبولئ زه به ستاسې دعاوې قبولې کړم کوم کسان چې په غرور کولو سره زما له عبادت نه مخ اړوي هغوی به ارومرو ذلیل او خوار دوزخ ته ورننوځي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هغه خو همدا الله دی چې ستاسې لپاره شپه پیدا کړه تر څو چې تاسې پکې استراحت وکړئ او ورځ یې ځلانده کړه. حقیقت دا دی چې الله پر خلکو لوی فضل کوونکی دی خو زیاتره خلک شکر نه باسي. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. هماغه الله چې ستاسې لپاره دغه څه کړي دي ستاسې پروردګار دی د هر شي خالق دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته نو تاسې کوم لوري ته اړول کیږئ. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. په همدې ډول هغه کسان اړول شوي دي چې د الله له آیاتونو نه انکار کوي. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هغه خو همدا الله دی چې ستاسې لپاره ځمکه آرام ځای وګرځوله او پاسې د آسمان ګنبده جوړه کړه هغه ستاسې صورت جوړ کړ او ډېر ښکلی یې جوړ کړ هغه تاسې ته د پاکو شیانو روزي درکړه هماغه الله چې دغه کارونه دي ستاسې پروردګار دی د بې حسابه برکتونو څښتن دی هغه د کائناتو پروردګار دی. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. همغه ژوندی دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته تاسې همغه وبولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره ټوله ثنا ستاینه الله د عالمیانو د پروردګار لپاره ده. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني
البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه خو د هغو هستیو له عبادت نه منع کړی شوی یم چې تاسې هغه له الله نه پرته بولئ. زه دا کار څنګه کولی شم کله چې ما ته زما د پروردګار لخوا روښانه نښانې راغلي دي. ما ته امر شوی دی چې زه د عالمیانو د پروردګار په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. اما غدای چې هغه تاسې له خاورې نه پیدا کړی بیا له نطفې نه بیا د وینې له بوټۍ نه بیا هغه تاسې د ماشوم په بڼه راباسي بیا تاسې لویوي تر څو چې تاسې خپل پوره قوت ته ورسیږئ. بیا مو نور پسې لویوي تر څو چې تاسې د زوړوالي سن ته ورسیږئ او له تاسې نه څوک لا د مخه بیرته غوښتل کیږي. دا هر څه د دې لپاره کول کیږي تر څو چې تاسې خپل ټاکلي وخت ته ورسیږئ او کېدای شي چې له عقل نه کار واخلئ. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دا هغه ذات دی چې ژوندي کوي او مړه کوي نو کله چې د یو څه فیصله وکړي نو ورته وایي شه نو وشي. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. تا هغه کسان ولیدل چې د الله په آیاتونو کې جګړې کوي کوم لوري ته هغوی ګرځول کیږي؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. دغه خلک چې دغه کتاب او ټول هغه کتابونه چې موږ له خپلو پیغمبرانو سره لیږلي وو دروغ ګڼي. ډیر ژر به دوی ته معلومه شي کله چې توقونه او زنځیرونه د دوی په غاړو کې وي چې له هغو نه په رانیولو سره دوی د ایښېدلو اوبو خواته راښکودل شي او بیا بیرته د دوزخ اور ته ننویستل شي. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. بیا به ورڅخه پوښتنه وشي چې اوس چیرته دي له الله نه پرته نور خدایان چې تاسې هغوی شریکول؟ دوی به ځواب ووایي ورک شول هغوی له موږ نه بلکې موږ له دې نه مخکې د هیڅ شي عبادت نه دی کړی. په دې ډول به الله د کافرانو ګمراهي اثبات کړي. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هغو ته به وویل شي چې ځکه ستاسې دغه عاقبت شو چې تاسې په ځمکه کې پر ناحق خوښ وئ او بیا مو پر هغه په غرور سره ټینګار کوو. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اوس ځئ د دوزخ په دروازو ننوځئ تل تر تله هملته ستاسې استوګنه ده. ډېر بد استوګن ځای دی د متکبرانو. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. نو ای پیغمبره صبر وکړه د الله وعده برحقه ده. اوس که موږ تا ته د دوی د هغو ناوړه نتیجو کومه برخه در وښیو چې له هغو نه موږ دوی ویروو یا له هغې نه مخکې تا له دنیا نه بوزو د دوی بیرته راستنېدل خو همدا زموږ خواته دي. ولقد أرسلنا رسلا من
قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ای پیغمبره لتانه مخکې مونږ ډیر پیغمبران لیږلي دي چې له هغو نه د ځینو حالات مونږ تا ته ویلي دي او د ځینو مونږ نه دي درته ویلي. د هیڅ یو پیغمبر دا وس واک نه و چې د الله له اذن نه پرته په خپله یې کومه نښانه راوړې وای. بیا کله چې د الله حکم راغی نو د حق سره سمه فیصله وکړای شوه او په هغه وخت کې باطل پرستان په زیان کې وغورځېدل. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. همدا الله ستاسو لپاره دغه څاروي پیدا کړي دي ترڅو چې تاسو له هغو نه پر ځینو سپاره شئ او د ځینو نورو غوښې وخورئ. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. په هغو کې ستاسو لپاره نورې ډېرې ګټې هم شته. هغه دې ته هم په کار راځي چې ستاسو په زړونو کې چې چیرته د تلو اړتیا وي هلته تاسو پر هغو ورسېدای شئ. پر هغو هم او پر کښتیو هم تاسو سپرول کیږئ. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. الله تاسو ته خپل دغه نښانې درښي نو تاسو به د هغه له کومو نښانو څخه منکر شئ. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه پخوا تیر شوي دي؟ له دوی نه په شمیر کې زیات وو، له دوی نه زیات قوي وو او په ځمکه کې له دوی نه زیات ځلنده آثار پریښي دي. څه ګټه چې هغوی کړې وه هغه د هغو په څه دردوا شوه. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کله چې د هغو پیغمبرانو هغو ته له روښانه نښانو سره راغلل نو هغوی پر همغه علم ویاړېدل چې په خپله له هغو سره و او بیا په همغه شي کې راګیر شول چې هغوی ورپورې ملنډې وهلې. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. کله چې هغو زموږ عذاب ولیدو نو ویې ویل چې موږ په یوازیني خدای ایمان راوړ او موږ له ټولو هغو معبودانو څخه انکار کوو چې موږ هغوی شریکان ګڼل. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. او زموږ د عذاب له لیدلو نه وروسته د هغو ایمان هغو ته هیڅ ګټه نشوه رسولی ځکه چې همدغه د الله ټاکلې کړنلاره ده چې تل د هغه په بندګانو کې نافظه شوې ده او په دې وخت کې کافران په زیان کې وغورځېدل.